دغه بحر دا اوس مغه دویم اوږد رکني بحر شروع ده. اول اوږد رکني بحر لومړی هغې خج په اول سیلاب راتلو، 5 بحرونه که څو بحرونه مونږ بیان کړو. اوس دینه د دویم اوږد رکني بحر کې مونږ 2 بحرونه بیان کړو. اوس دا 2 بحرونه مې نور راواخیستو، خو یوه مصره مې پورته خو یوه مصره ده، لاندې هم یوه مصره ده. یوه مصره مې راواخیسته، یوه مصره، ولې چې شعر چې پوره وای نو درته ووایم خیر دی. شعر داسې ده چې پرېوځي څوک له پاڼه، مومیایي ورله رابویه، په کور چې تیره شي روښنایي ورله رابویه. دا اول شعر ده. او دویم شعر چې کوم ده، مړې سترګې کړي راپورته، بیا ځي پر خپله لاره، ما پورې وهي ورته، بیا ځي پر خپله لاره. دغه 2 شعرونه دي. ښه اوس تقطیع کوو ډایرکټ. چې سپک سیلاب، سین یعنې سپک سیلاب. دا مې څه وکړو، پریوزي، پرې دلته کې دون سیلاب ده، پریوزي. که اوس وګورو پریو کې اواز زیات ده، زی باندې اواز کم ده. پریوزي چې بیا آهنګ کې چې کوي نو پریوزي نو دلته ښه ښکاري، خو پریوزي وایي نو اواز هم بد ښکاري. چې پریوزي سپک سیلاب، څوک دروند سیلاب. یو رکن شو، دا یو رکن شو. ښه دا رنګ مې ځکه ورته بدل کړی. له پاڼه، لا سپک سیلاب، پاڼه دروند سیلاب، پاڼه پا دروند سیلاب، رڼا سپک سیلاب. مومیایي، موم دا پوره لفظ ده، موم دلته سپک سیلاب ده. دا رکن شو. مومیا سپک سیلاب، یي دروند سیلاب. مومیایي لفظ ډېر سخت ده، خو مومیا 2 سیلابونه سپک دي، یي دروند سیلاب. ور لره دروند سیلاب، را سپک سیلاب. 1 2 3 4 دلته کې راغلی ده. بویه، بو دروند سیلاب، یا سپک سیلاب. نو اتفاق خج پسې مو راو دریم په دویم سیلاب باندې ټولو اتفاق راو. 15 سیلابونه دي. اوس ګوره ها، چې پریوزي څوک له پاڼه، مومیایي ورله رابویه. کوم ځای کې چې خجونه دي دلته کې اواز مونږ سترولی شو، ښه خوند کوي. او چې کوم ځای کې خجونه نشته هلته کې مونږ اواز سترو نو بد ښکاري. نو چې پریوزي څوک له پاڼه، مومیایي ورله رابویه. دغسې. بل بحر چې مونږ ګورو، 4 خاښ، مړې دروند سیلاب، ستر دروند سیلاب، سترګې ګې سپک سیلاب، کړي دروند سیلاب. یو رکن شو. راپورته، را سپک سیلاب، پورته پور دروند سیلاب، پور تا سپک سیلاب. دا بحر داسې ده چې د کې هم 2 سیلابونو برخې راځي. 2 سیلابونو برخې راځي. نه 2 سیلابونو برخه راځي. نو دې بحر کې 2 سیلابونو برخې راځي، خو 14 سیلابونه دي. دا 15 سیلابونو او دا 14 سیلابونه دي. خو 14 سیلابونو کې 2 سیلابونو یوه برخه راځي. نو مړې سترګې کړي راپورته، بیا ځي پر خپله لاره. نو دا قاموس په 2 برخو نوي شو، نو بیا سکته پیدا کیږي. نو 2 برخې دي، لکه څنګه اول لومړی اوږد رکنیک بحر کې چې کوم 4 خاښ و دغسې ده، خو دې کې خج په دویم ده، هغې کې خج په اول سیلاب و. بیا ځي پر خپله لاره. اوس دلته کې مغه مصره شروع ده، خو بیا مونږ دلته نیمګړی رکن راوغو. اوس بیا پوره رکن راځي. بیا ځي، بیا دروند سیلاب، ځي دروند سیلاب،
پر سپک سیلاب، خپله 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 خپه دروند سیلاب، لا سپک سیلاب. یو دوه درې څلور، دلته کې یو رقم پوره شوی ده. خپله لاره، لا دروند سیلاب، را سپک سیلاب. نو دا یوه برخه ده. هغه بله برخه ده خو خجونو اتفاق دوو بحرونو دوو برخو چې کوم دا اتفاق، نو دلته کې کسې یو روغ رکن راغلی بیا نیم راغلی، خو دواړو خجونو دویم سیلاب کې دروند سیلاب سره اتفاق ده. بیا بل رکن شروع شوی ده چې دې کې اول درانه سیلابونه راغلي دي. اول کې خو اتفاق نشته، دویم کې اتفاق شته. دا کسې دا نورو ته به نه ګورو چې هغه سپک دي که درانه دي، خو موږ به دویم سیلاب ګورو چې هلته کې دروند سیلاب شته که نه. نو دې رکن کې دویم اوږد رکني بحر ده. دویم اوږد رکني بحر یعنې خج په دویم سیلاب لري. هر یو رکن نو رکنونه موږ وپېژندو. دا یو رکن، دویم رکن ده چې نیمګړی رکن ده، ولې څلور سیلابونه نه پوره. دا بل رکن ده روغ رکن، دا رکن هم نیمګړی ده. نو 14 سیلابونه دي، خو دوه برخونه یوه مصرع جوړېږي. دا دوې مصرع شوې ده. دا نن په دې بحر باندې یو سبب دریم اوږد رکني بحر باندې انشاءالله خبرې کوو.